د رب بندگانو زمونږ او ستاسې د دنیا نه د تللو نه وروستو داسې ستونزمن او ډېر دردمن او ډېر بد احوال مخې ته راځي او په ټولو باندې راتلونکي دي الا ماشاء الله سوا دغه چا نه چې زمونږ رب د هغې نه خوشحاله ډېرې زیاتې ستونزې دي او ډېر کړاوونه دي او ډېر مشکلات دي چې مونږ په دې دنیا کې په کوم څه باندې اعتماد دی او په کوم څه باندې باور دی دغه یو شی به مونږه دغه ستونزو نه خلاص نه کړي د دې مشکلاتو نه به بچ نه کړي نه اولاد نه قوت او نه مال او نه د بدن غټواله او نه د خبرو او د چالاکۍ طاقتونه هیڅ به د الله په وړاندې باندې موږ ته فایده نه راکړي سوا دغه چانه چې د دې مرګ د فارې مادګي کړي او تیاری کړي رب سبحانه وتعالى فرمای یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه په دغه ورځ باندې به پلار نه به سړی منډه وي د مور نه به منډه وي د بچو نه به سړی منډه وي د بیبي نه به سړی منډه وي نو دغه د انسان د فاره د نجات یو ذریعہ د دې دنیا کې دغه کارونه به هیڅ قسم ته فائدہ نه کوي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم هغه ورځ باندې به مال انسان ته فائدہ نه ور کوي چې ته هر څومره ډالر لري بانکونه دې ډکی پیسې در سره دغه ټول بستا د فارې دربم کړي شي ته کته ته دا وغواړي اول خو نه درګل کی خو ته فائدہ د رب العالمین د کړهونو مصیبتونو د عذابونو به فائدہ نه درکې الله وایي هغه ورځ په دې باندې فائدہ نه مال ورکې نه به انسان ته بچی فائدہ ورکې الا من اتى الله بقلب سلیم چې سړی روغي ویني نه کړي غلای نه کړي حرام نه کړي د مؤمن ادي نه کړي عزت نه لوټ کړي کبر او غرور پکې نه روغ انسان چې پاک زړه چې هغه خیر نه نیولې او کني ولې د ورسې په توبه باندې فاکړي د انسان به د قیامت پر ورځ باندې الله عز وجل بوته داغه مالونه او داغه اولاد بوته فائدې ورکړي چې په کمزې کې لګولي قران کریم کې رب سبحانه وتعالى فرمایي دا هغه ورځ ده چې يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه په دغه ورځ باندې هر مجرم بداوي چې الله دا خزم درواله دا اولاد به درواله زما د پلار درواله زما د ډله درواله د شاګردان مم درواله الله زما د قبيله او قوم مم درواله کدا هر قوم د په نومونو باندې یادېږي خو ما اخلاص کا زما رب سبحانه وتعالى فرمای کلا بس دا کار به نه کېدلی انسان ته بنجاتونه نه د ایمان خوندانو ډېر بد حال له دغه دوستانه متفیدین راکې د قوتونه متفیدین راکې چا چې موږ الله سلیکونه کړی دی په دې دنیا کې هر توغوت سرم کړی دی کدار نیک سرم کړی دی کدار یو بد سرم کړی دی د سختونم تیغې نه غسری د ورورولې او د حلفونو د قیامت پر ورځ باندې کار نه کوي په قیامت پر چکل رااله نو نه به دې لپاره من حمیم ولا شفیع یطاع نه به یو دوسی او نه به یو سفارشی چې د لپاره به سفارش وکي الله عز وجل داسې او عظیم ذات د مؤمنانو دغه فیصله غو وخت تطبیقيږي نو دی وجنه د مرګ د لپاره ډیره زیاته آمادګي پکار ده د آیات مبارکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولست او به فرمایل ان الله اذل بني ادم بالموت زمنګ رب د اولاد د ادم په مرګ باندې دلیل کړی دا مرګ ته خودلې دی یو تن لاړ شي بل تن لاړ شي قومندان صاحب لاړ شي پکټ کې والی صاحب لاړ شي وزیر صاحب پکټ کې لاړ شي عالم او شیخ لاړ شي غټ تبلیغي پکټ کې فریوزي لاړ شي قبر ته الله عزوجل د ټوله دنیا په دې مرګ کنټرول کړی دا او وجعل الدنيا دا الله عز وجل د دنیا زمونږ او ستاسو لپاره دار حیات زمونږ لپاره کور د ژوندم ګرځول دي او دار موت زمونږ لپاره کور د مرګم ګرځول دي وجعل الاخره رب العالمین کور د اخرت دار جزاء و دار بقاء بس د بقاء کور د مشوالي کور مؤمنانو هغه فقط او فقط اخرت دي او الله عز وجل سره مخامخ کېدنه ده دغه زیر پر ډیره زیاته تیاری فکر ده عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای زما دی وګوبان لاس محمد رسول الله کې خود امام بخاری دا روایت راوړی دی بیرته ویلي وی اے عبد الله
كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل دی دنیا کې د څه شلګ یو مسافر سړی دی دنیا کې د څه شلګ په لار باندې سړی تیریږي او دی دنیا کې د څه وګرځا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به ویلي اذا امسيت فلا تنتظر الصباح کله چې ما خام کې به وی چې زیر زما سار ته زما امید نشته زما روغ ما او که زما نه مرو او که چرته به سار دک نو د ما خام انتظار به نه کې او خذ لصحتك من مرضك دا صحت الله درکړي دي د بیماری د پاره یو څه پکې وکا چې به بیماری کټ کې پروت او الله عز وجل د غورز د غشپد لډکلی کی او وخذ من حياتك لموتك د ژوند کې د مرګ د پاره له څو جوړ کړ سبا رواني یا په سپینګری ګیره باندې یا په زوړ بدن باندې یا په زړه ځواني کې یا په قوت کې یا په مالداري کې په غریبۍ کې الله سبحانه وتعالى الله ورزي نه په دې دنیا کې د مرګ د پاره لګه غونډه کې مادګي په کار د مؤمنانو داغه علامات شروع یو علامه د استعداد د موت د فاره بس قصور الاعمال لنډړ امیدونه په دنیا کې کم کوي مؤمنانو والله لازم که پته لګيږي چې مرګ به کله راځي ډېر زمونږ د سورونو خپزوانه کې قوتونه کې نن به داغه جنازې د کورونو وتلی او د رب سبحانه وتعالى په لور باندې ورغلي ځکه موږ ته د دې مرګ ټیمونه نه دي معلوم لا امیدونه لنډ کوي هغه کارونه وکي چې ستاد د ژوند برابرۍ هغه کار وکړه هغه بادي وکړه چې ستاره د ژوند برابر ده هغه کارونه وکړه چې هغه ستاره د حیات او ستاره د دنیا د ژوندۍ د دې دقیقو برابر ده ډېر غزیدلي کارونه موږ کوم مؤمنانو ډېر څم بار کړی دي عمرم لنډ دي طاعتم کم دي او پیټم ډېر را پښاکل دي نو دا عمر چې لنډ کې دا امید دي لنډ کې دا ان شاء الله د قیامت د فاره یو عظیم تیاری ده د دې مرد فاره جمعه تیاری ده د دې وجنه علامه ابن حجر رحم الله ابن عبد البر د دې حدیث لاندې ټول را نقل کړی دي دا حدیث دلیل په دې باندې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې امید به مؤمن په دې دنیا کې لنډ ساتي هغه ته وایي توصیه ورته کوي چې ګوره په دې دنیا کې یا مسافر یا د لارې تیریدونکو شه د دې وجنه عیسی علی نبینا و علی صلوات و سلام داغه په دې خبرو کې ټولې د دې دنیا نه د پناه خبرې وي په دې دنیا باندې د اعتماد نه کول خبرې وي د دې دنیا نه د رحلې خبرې وي یوې دا ویلي چې تاسو په دې دنیا کې لا تمروا په دې دنیا باندې متېږي په آبادی باندې په ډېر عمرونو باندې او په ډېر کارونو باندې په دې باندې ورتیر شي خو لیکن ولا تبنوها دا دنیا ما بادوي ځکه زموږ استاد نه دا روانه ده به فرمایل تلکم الدنیا دا دنیا دا دار المتاع ده فقط زموږ استاد د فائدې لپاره الله عز وجل خوراک او سکاک او زنانه او بس ژوند لري لپاره پیدا کړی ده او ان الاخرته هي دار القرار اخرت به د قرارې زیاده مؤمنانو ټول نه روانیو هم د دې مالونو د دې صحتونو او د دې عزتونو او د دې قدرونو او زموږ استاد د دې منل شو شخصیتونو د دې د یو صبر الله عز وجل ور کړی د مرګ لپاره به دې کې لښان تیاری ورکړي چې موږ د رب سبحانه و تعالی دغه په لور باندې روانیو مؤمنانو موږ نه ګوره دنیا یقینا چې پاتې کیږي زموږ ژوند په دې دنیا کې حدیث کې رسول الله فرمای انما مثل ومثل الدنيا زما مثال او د دې دنیا مثال دا د سره چې کمثل رجل تحت شجره لکه یو سړی د ونه یخت ناستي معمولی غونته کې وخت پکې واړی دا غینه رسته ثم راحه دې ګودغه روانيږي او یا دا غینه سورې روان دي منګه الله عز وجل ورزو مؤمنانو امیدونه ډېر لګ رالند کې صحابه کرام با لا نړو امیدونه به کول یو سړی لار د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کوړه نه نود هیڅ ونه لګزیدا نه درای و نه بالغو او نه پاږي کې نوټ سامان پراتو لکه زمونږ ټوله کوټه د امریکا یو دفتری د برتانی یو دفتر دی هر کوټه د عالم د او د وار یو د زمونږ کورونه په دې اندازه باندې څه شی ونه لیدل ورته ویل لکه د الله بنده مالی الله اراکا فی بیتک متاع ستابل کور کې سامان مامان نشته نه د ناس ته ټغر نه یو کرسي نه پکې نوټ ډبل بیډ یا نه سره ماده شپه خبرونه ووري ټلیفون نه چا سره رابطه وکي هیڅ هم نشته لري هغه ورته ویلي وای ان لنا دارا موږ د پاره یو کور دی روستر روان دی زه دغه د پاره لګیم ټول کا دغه لپاره کوم چې هغه د ختمېدل نه دی به ته وی دونه ژوند کې یو څه برابر کنه چې دنیا ژوند په تیر کو ورته ویلي وای ان مالک الدار لا يأذن لي فيها ما تر دي دنیا مالک د دې اجازه نه راکړي
چې د دې کور کې همیشه لپاره اوسېږه زما مسله د رخصتېدلو ده یو بل صالح انسانو دغه کور ته بعضې خلک ورننه وتل په کور کې هیڅ هم نه و هغه ورته ویلې د الله بنده وایي دا ته همیشه لپاره ما ستا په کور کې څه ونه لعلک ترتحل یا انک مرتحل ته نږدې هغې ویلې والله لا ارتحل زه د دې ځای نه نه ځمه ځکه ته خو دې ته ویلې کېږي چې سړی په خپله دینه روان شي وایي نه لکن اترد فردن زه به د دې نه شړلی کېږم که زه یې غواړم او که نه غواړم ربه مې رخصتوي که زه یې غواړم او که نه غواړم د الله ملایک به راته ودرېږي که زه خان یم که زه نواب یم دې بنګله کې به زه ډېر زیات چنګارې به کومه خو زما بچي به الله عز وجل جوړوي ښځه به مې کونډه کوي مال به رانه پاتې میراثونه مې تقسیمیږي زه به د دې نه شړلی کېږم ای د ایمان خاوندانو لږ امید لنډ کړئ غځېدلي امیدونه انسان ته شقاوت په برخه کوي انسان د بدبختي په برخه کوي د رب العالمین نه لرې باسي امید ډېر لنډ کړئ ان شاء الله د مرګ دپاره به هغې ډېر زړه تیاری وکړئ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين درس به کېږي ان شاء الله